یو واقع را ترایا د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دا یو دوه کسان یو مسلمان او یو يهودي د دوارو د مرګ ټیم پورا وی د يهودي په ځړه باندې دا ارمانو چې کاش ما مې وخوړی او د دې مسلمان په ځړه دا ارمانو چې کاش ما د زيتون دا تیل د دې پورې مې ډوډۍ وخوړی دا مې ارمان دی الله تبارک وتعالى دو پرشتي چې دی کمې دا اسرائیل علیه السلام په نگرانی کې دی غیره او غوښتي ولال شه یوی د حکم کو چې لاړه شه د يهودي کور مخې د چې کم طالب دی هغه کې یو مې ور پرې دا و چې هغه د مې اوخري او داغه د ارمان پوره شي او بلی پرشته ته وی لاړه شه د هغه مسلمان په دری کې چې دی تیل پراته دي دا زيتون هغه تیل ورواړه هغه خدای الله د حکم تابع وي دواله را روان شوي یو خپل عمل کو بل خپل عمل کو واپس لاړې د الله تبارک وتعالى دربار کې سوال کیا الله مونږ خو غستاد حکم تعمیل وکړو لیکن دا مومن مسلمان خو استاد حکم تابع دي ستا احکامات منلي دي هر څه سره کړی دي پکار دا و چې د نعمت دې له ور کړی وي خیری ټیم او دی يهودي خو ستانه برمانی کړی دا بار بار پکار دا و چې د نعمت دې له نه ور کړی الله تبارک وتعالى او فرمایل تاسو زما په خدای باندې سوال او اعتراض کوي هغه وی نعوذ بالله الله من سوال نکو لیکن د دې لپاره چې مونږ پوه شو الله تبارک وتعالى او تو فرمایل چې د کافرانو لپاره ما د دنیا د نعمتونو زه ګرځولې دي کافر چې په دنیا کې څومره نیک کارونه کوي داغه بدله ولزه دنیا کې ورکوما نو دی يهودي ډیر ګناهونه کړی یو نیکی پاتې و نو مې چې داغه په بدله کې ورلزه دا خواهش پورا کم چې د زړه خوشاله شي دا نیکی چې دغه ختم شي او دی مؤمن مسلمان ډیر نیکه کړي وي ډیر نیک اعمال کړي یو بدی داسې وا یو ګناه داسې چې هغه باقی مې چې دا نعمت ته نواخلم دا سیز ور لور نکم چې د زړه ته د خفګان او درد ورسی دا هغه درد او د خفګان د وجنا زده دغه ګناه چې دی هغه معاف کم ودانه په دې بنیاد کو نو خلاصه ورونو د خبره دادا چې مؤمن مسلمان ته کم تکلیف رسی کم خفګان رسی کم درد رسی نو دا د دې لپاره نه د چې ګنې دی د الله دشمن دی دا به د باندې امتحان دی ازمیخ دی دی به د باندې سکی صبر کی وبشر الصابرین قران کې الله سوي صبر کوونکو ته زیری ورکړي دا سوکتي الذين اذا اصابتهم مصیبه چې کله دې ته مصیبت تکلیف غم ورسی دی بسوي انا لله وانا الیه راجعون مونږ ټول د الله یو الله ته بچنی هغه واپس کیږو الله تبارک وتعالى دې د عمل کولو توفیق را نصیب